پرننی کلاس کې به مونږ خبره اتره کوو د امازون سیلر اکاونټ کریشن په باره کې چې مونږ به د امازون سیلر اکاونټ څنګه جوړو، په څه طریقه کار سره به مونږ د امازون اکاونټ جوړو. صحیح ده؟ نو د دې ټولو په باره کې به مونږ خبرې اترې کوو چې مونږ به د امازون اکاونټ څنګه جوړو، د هغې دپاره څه څه ریکوایرمنټس دي. صحیح ده؟ انډیویژول اکاونټ څه ته وایي، پروفیشنل اکاونټ څه ته وایي، ستاسو دپاره کم یو بیسټ دی کم یو بیسټ نه دی، دا ټوټل خبرې اترې به په دې ویډیو کې ایکسپلین کوو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ او ویډیو لایک کړئ چې څومره ستاسو مینه زیاتیږي تاسو د ویډیو له ریټینګ ورکوئ، ویلیو له ورکوئ، دومره به زه ستاسو دپاره چې دی فري آف کاسټ ډېر څه څیزونه یونیک راوړم انشاءالله او های ډیمانډډ سکیل بدل راوړم. امازون سیلر اکاونټ کریشن مونږ به څنګه د امازون اکاونټ جوړو. انډیویژول څه ته وایي، انډیویژول ګوره په اسانه باندې ځان پوه کړه، دې ته وایي چې کله مونږ زمونږ یوه کمپنۍ نه وي او مونږ د کور نه کار کوو یا د هر ځای نه کار کوو، زمونږ یو کمپنۍ رجسټرډ نه وي، نو مونږ څه یو انډیویژول کار کوو. صحیح ده؟ پروفیشنل اکاونټ هغې ته وایي چې کله ته یو کمپنۍ رجسټر کړې وي، صحیح ده، او د هغې په ذریعه باندې خپل اکاونټ چې دی هغه جوړې، نو هغې ته ویلی کېږي پروفیشنل اکاونټ. صحیح ده؟ ښه، د دواړو فایدې څه دي، نقصانات څه دي، دا مونږ ټول هر څه به A to Z په دې ویډیو کې ایکسپلین کوو، نو ویډیو مه سکیپ کوئ. ښه، بیا د دې لپاره څه ډاکومنټس ریکوایر دي، په دې باندې به مونږ خبره اتره کوو. او که زه تاسو ته ووایم anyone can sell with two account types، هر یو کس چې دی هغه په امازون باندې سیلینګ کولی شي، که دی انډیویژول اکاونټ جوړوي او که دی پروفیشنل اکاونټ جوړوي. صحیح ده؟ دواړه ښه پراپرلی سیلینګ کولی شي. ښه، څنګه اوس مخکې ځو زموږ سره د انډیویژول اکاونټ په باره کې موږ خبره اتره کوو چې زموږ سره فرست انډیویژول اکاونټ څه څیز دی او د انډیویژول اکاونټ دپاره څه ریکوایرمنټس دي او د دې د فی سټرکچر څه حساب کتاب دی. انډیویژول سیلر اکاونټ چې دی نو منتلی سبسکرپشن فیس، دلته کې د میاشتې په تاسو باندې هیڅ قسمه کرایه نه وي. صحیح ده؟ لکه ګوره څنګه چې تاسو په بازار کې ځان له یو دکان ونیسئ که نه، نو د هغې کرایه ورکوئ که نه، نو داسې تاسو امازون والا به هم کرایه ورکوئ چې هغه په پروفیشنل اکاونټ کې ده. صحیح ده؟ او چې کله تاسو انډیویژول اکاونټ جوړ کړئ نو فایده درته پکې دا راوځي چې ستاسو په تاسو باندې کرایه چې دی هغه بچ شي. صحیح ده؟ ښه، بیا بل فی فر آیټم سالټ پلس ریفلر کوډ په تاسو باندې دلته کې کرایه نشته دی. صحیح ده؟ که تاسو انډیویژول اکاونټ جوړول غواړئ، خو خبره بل ځای کې دا چې ستاسو نه به د امازون والا هله پیسې چارج کوي چې کله فر آیټم چې دی دا ستاسو سالټ کېږي، خرڅېږي او د هغې سره سره ریفرل فیس به هم ستاسو نه چارج کوي او سره سټوریج کاسټ به درنه هم چارج کوي که فرض که تاسو FBA کوئ. صحیح ده؟ که چاته FBA بیم په باره کې پته نه وي، مونږ پوره ویډیو اپلوډ کړي دی، هغه تاسو کتی شئ او ځان پوهه کولی شئ. ښه، بیسټ فار بګنرز، د بګنرز دپاره چې دی نو دا یو بیسټ دی. صحیح ده؟ چې هغه د انډیویژول نه سټارټ واخلي. ټیسټینګ امازون مارکیټ پلیس چې دی د امازون مارکیټ پلیس چې دی هغه ټیسټ کړي، وګوري چې د امازون په مارکیټ کې څه روان دي څه نه دي روانو، هغه ټوټل دی ټیسټ کړي، نو دته د هر څه پته ولګي. صحیح ده؟ نو د ټیسټینګ دپاره که ستاسو وایي چې مونږ ټیسټینګ وکړو، مارکیټ حالات چې دی هغه وګورو چې مارکیټ څنګه دی، مارکیټ څنګه نه دی، واقعي کار پکې کار پکې نه کېږي، نو انډیویژول سیلر اکاونټ. صحیح ده؟ بیا پروفیشنل سیلر اکاونټ منتلی سبسکرپشن فی $39.99 پر منت، تاسو به 39.99 چې کم دی فیس ورکوئ، منتلی کرایه به ورکوئ. دا تاسو خپلې کرنسۍ ته چې دی کنورټ کړئ، که تاسو پاکستان کې تاسو کنورټ کړئ یا بل ځای کې تاسو دا خپلې کرنسۍ ته چې دی کنورټ کړئ چې د دې نه څونه کرایه جوړیږي، دا به تو خان دا به تو ورکې امازون والا. صحیح ده؟ که فرض که ستا خرڅ کېږي او که نه کېږي، دا د هغو کرایه ده په پروفیشنل اکاونټ کې، دا به له تو ورکې
خو یو خبره دا چې په سعودي دوبۍ کې چې دی نو په سعودي دوبۍ کې چې تاسو پروفیشنل اکاونټ جوړوئ یا انډیویجوال اکاونټ جوړوئ نو د دې منثلی چارجز نشته دی نو یو چانس درته دغلته راووتو. صحیح ده که فرض که تاسو وای چې یاره مونږ چې دی نو په ډالرز کې کمایي وکړو ډالرز ته زور وکړو نو بیا چې دی یو ایس یو کې ته تاسو ځئ یا کینیډا میکزیکو دا مارکیټ پلیس په دې باندې تاسو کار کوئ نو تاسو که پروفیشنل کار کوئ نو بیا به $39.99 پر منث چې دی امیزان والا ورکوئ که خرڅ یو کېږي او که نه. لوور پر آیټم فیس د آیټم فیس چې دی نو هغه به کم وي. صحیح ده چې کم د آیټم فیس وي هغه به څه وي هغه به ډېر زیات کم وي. مطلب په انډیویجوال کې بس تاسو نه فیس چې دی هغه لږ سیوا اخلي د آیټمو ځکه چې هلته کې سبسکرپشن فی نشته منثلی او دلته چې دی چې تاسو پروفیشنل اکاونټ جوړوئ نو دلته کې بس تاسو نه لو فیس اخلي. صحیح ده ایکسس ټو ایډوانس ټولز او تاسو به ډېر ایډوانس ټولز ته ایکسس وشي که ستاسو سره دومره ډالري. صحیح ده بلک لیسټینګ او تاسو بلک لیسټینګ هم کولی شئ. صحیح ده او بلک لیسټینګ که درته زه ووایم که نه تاسو په انډیویجوال کې هم کولی شئ ښه او دا هلته کې هم شته دی. ایډورټایزینګ پی پی سی تاسو دلته کې هم رن کولی شئ په پروفیشنل کې او په انډیویجوال کې هم رن کولی شئ. صحیح ده پی پی سی ایډورټایزمنټ دی په دې به باقاعده زمونږ پراپرلی ویډیو راځي او انشاءالله تاسو ته به ښیم چې اټومیټک پی پی سی به تاسو څنګه کوئ مینول پی پی سی به تاسو څنګه کوئ پراپرلی به زه تاسو ته هر څیز چې دی درښایم نو تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که په رسکنه وي نو چې زموږ د ویډیو نوټیفیکیشن چې دی هغه تاسو ته په ټایم باندې درځي بیل آیکن بټن ورسره دباو کړئ. صحیح ده بیا ریپورټ اینڈ انالیټکس بیا به تاسو ریپورټ راوباسئ او د هغې انالیټکس به کوئ چې خان زموږ په کم کی ورډ باندې چې دی دغه رینک شوی دی پروډکټ رینک شوی دی. صحیح ده زموږ پروډکټ چې دی کم پروډکټ چې دی ښه سیل کړی دی ښه سیل یې جنریټ کړی دی په دې ټولو به خبره اتره کوئ. صحیح ده بیا زموږ سره پرایویټ لیبل یا هولسیل سیلر پرایویټ لیبل یا هولسیل سیلر و تاسو پرایویټ لیبل هم دلته کولی شئ هولسیل هم تاسو کولی شئ. تاسو په هولسیل که فرض که تاسو په دوبۍ دی کې کول غواړئ سعودي دوبۍ کې نو د دې دپاره چې دی ایل ایل سی نه ده ریکوایر او که فرض که تاسو غواړئ چې په غټ غټ مارکیټونو کې کار وکړئ نو بیا د هغې دپاره چې دی ایل ایل سی ریکوایرډ ده. صحیح ده په پروفیشنل اکاونټس کې documents required for both accounts wallet email and phone number. زه ګوره دا د دوانو اکاونټونو خبره اتره کومه. صحیح ده د دې دوانو اکاونټونو دپاره بس چې دی ستاسو چې دی دغه ویلټ ایمیل پکار وي او فون نمبر به پکار وي. صحیح ده ایمیل به پکار وي او فون نمبر به پکار وي مطلب دا د دوانو اکاونټونو دپاره دی. صحیح ده اوس که فرض که تاسو د پاکستان نه اکاونټ جوړوئ صحیح ده او نو پاکستانی نمبر ته او ټي پي نه راځي د هغې دپاره به درته هم پراسس چې دی هغه وښیمه بیا به ستاسو چې دی پاکستانی نمبر ته او ټي پي راځي. صحیح ده خو فرسټ به مونږ له پکار وي د په سعودي یا دوبۍ کې که زمونږ رشته دار وي. صحیح ده د هغو په ترو چې دی هغو نه مونږ موبایل نمبر رااخیستی شو. صحیح ده او د هغو په هغې نمبر باندې مونږ خپل اکاونټ چې دی هغه رجسټر کولی شو چې هغو ته او ټي پي لاړ شي هغه مونږ ته ووایي چې مونږ خپل اکاونټ رجسټر کو. آیډنټیټي شناخت به پکار وي پاسپورټ او نیشنل آی ډي یا ډرایوینګ لایسنس و. پاسپورټ به پکار وي یا نیشنل آی ډي کوم چې ستاسو د ملک شناختی کارت وي یا ډرایوینګ لایسنس دا درې څیزونه پکې پکار وي. بینک اکاؤنٹس اینڈ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ. بینک اکاؤنٹس به پکار وي کریډټ کارډ یا ډیبټ کارډ خو کم کارډ او ماسټر کارډ. ګوره تب کله چې تاسو په بینک کې اکاونټ کولای
نو هغه ته وایي چې مونږ له چې د ماستر کارت ته اپلای وکړه. سم ټایم ویزا کارت هم ایکسپټ کوي خو سم ټایم نه ایکسپټ کوي. نو دیٹ از وای مونږ چې د ماستر کارت ته چې د مخکې نه کوشش کوو مونږ وایو چې زمونږ پیسې نه ضایع کیږي. صحیح ده. وای ماستر کارت ته راله اپلای وکړه هغه به د ماستر کارت ته اپلای وکړي. صحیح ده. تاسو یې راوغوښتلی شئ. صحیح ده. او ویزا کارت دا هم تاسو استعمالولی شئ خو سم ټایم چې دی بیا کار فری دی نه یې را اخلي د هغې د وجې نه بیا مونږ چې دی ماستر کارت یوز کوو. صحیح ده. بزنس ایډرس فار پروفیشنل اکاؤنٹس د پروفیشنل اکاؤنٹس د پاره چې دی د کمپنۍ رجسټریشن د هغې چې کوم ایډرس وي مطلب تاسو په دوبۍ کې ځان له LLC رجسټر کړه نو د هغې چې کوم ایډرس وي LLC لیمیټډ لایبلیټیز کمپنۍ. صحیح ده. تاسو ځان له رجسټر کړه نو د هغې چې کوم ایډرس وي هغه به کې تاسو منشن کوئ. صحیح ده. او په بزنس ایډرس کوم چې انډیویجولز وي صحیح ده نو هغه به چې د خپل شناخت ایډرس په منشن کوي چې کوم قومي شناختی کارت باندې کوم ایډرس یې هغه به منشن کوي. صحیح ده. which one should you choose تاسو له کوم یو چې دی هغه سلیکټ کول پکار دي. زه تاسو له آیډیا درکمه. ګوره چوز انډیویجول اپ تو هله انډیویجول چې دی هغه چوز کا هغه چې دی هغه انتخاب کا چې کله تاسو ټیسټینګ کوئ د مارکیټ. صحیح ده. یو آر ټیسټینګ د مارکیټ چې کله تاسو مارکیټ باندې ټیسټینګ کوئ. صحیح ده. چې تاسو ګورئ چې یاره څه فایده شته فایده نشته دی نو تاسو به څه وکړئ انډیویجول به سټارټ کوئ. صحیح ده. سیلینګ سمال کوانټیټیز لږ معمولی کوانټیټیز نه دي لږې لږې کوانټیټیز چې دی هغه تاسو چې دی هغه سیل کوئ. چوز پروفیشنل اف چوز پروفیشنل چوز کوي چې کله یو آر سیریس اباؤٹ امازون بزنس چې کله تاسو د امازون بزنس په باره کې چې بالکل سیریس یې او تاسو غواړئ چې یاره زه په دې کې کار کول غواړم پوره مطلب فل انرژي په دې کې تو سپینډ کول غواړئ تو غواړئ چې یاره زه دې په ټول کار وکړم. صحیح ده. او کافي بزنس دې په ګرو کړم او ښه بجټ یې د سره. صحیح ده. نو تاسو چې دی بیا څه کولی شئ پروفیشنل اکاؤنټ جوړولی شئ. نو دا زموږ نننی ویډیو امید ده چې تاسو به پوه شوي که په دې ویډیو کې تاسو په څه هم نه پوهېږئ تاسو زموږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ موږ به تاسو له چې دی د هغې ریپلای درکوو. So bye bye for now. We will meet inshallah in the next video.